وخت مو په خیر. ولسمشر غني وایي د عوایدو په راټولولو کې هیڅ پلمه او نرمښت د منلو وړ نه دی. هغه مالیې وزارت ته لارښوونه کړ چې له ټولو پوروړو دولتي او غیر دولتي بنسټونو څخه د ژر تر ژره مالیه ترلاسه کړي. ترکیه له افغانستان سره د 14 میلیونو ډالرو مرسته کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي ترکیه ژمنه کړې چې دغه پیسې به افغان پوځ ته د خپلو اړتیاوو د رفع کولو لپاره په راتلونکو 5 کلونو کې ورکړي. تخار ولایت کې سږ کال 80 ټنه شات تولید شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په دې ولایت کې د شاتو د مچیو 400 فارمونه چې د شاتو 9000 صندوقونه پکې دي فعالیت کوي. د کندهار ژړۍ ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قومندان شمس الله اڅکزی د پولیسو په لیکو کې د یو نفوذي بریدګر له لوري شهید شوی دی. د معلوماتو له مخې شمس الله اڅکزی جنرال رازق ته د نږدې قومندانانو له جملې څخه و. او د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول هیواد کې 321 کسان په کرونا وایرس اخته شوي او 11 تنه ترې مړه شوي دي.